سکالپینګ به شاید یاته که یا سم ملګري ته هغوی لیدلی دي چې په یو وخت کې هغوی ټکه ټکه ډېر انټرنې واخلي او په پای کې خپل اکاونټ د ډیلي بیاز هم معلومولی شو پر سوینګ لو سوینګ های لږ بیا دا ډول راځي ځکه دلته زموږ سره ورځ نو دی دغه لیول ته راغلی موږ ورسره انټر کېږو د بای دپاره. السلام علیکم. امیر صاحب د نن ورځې کلاس مو دی پر سکالپینګ باندې چې سکالپینګ موږ په مارکیټ کې په څه ډول سره کولی شو او څه ډول په مارکیټ کې مخې ته پکې تللی شو. سکالپینګ به شاید یاته که یا سم ملګري ته هغوی لیدلی دي چې په یو وخت کې هغوی ټکه ټکه ډېر انټرنې واخلي او په پای کې خپل اکاونټ واش کړي یا هغوی د سر هم بل کار نه لري ټوله ورځ مارکیټ ته اوسګاري یا د شپې نه ټیک ټاک فیسبوک ورې راسه مارکیټ ته انټر شي بس دی وایي چې ډېر انټرنې واخلي چې په پای کې اکاونټ واش کړي یا داسې چل کوي چې دی کله په یو ډایرکشن کې انټري واخلي کله چې هغه د دوی لږ مخالف ولاړ شي دی بل پوزیشن پسې وفن کړي کله چې هغه نور مخالف ولاړ شي بیا بل انټري پسې واخلي چې په پای کې اکاونټ واش کړي. دا ډول نه دی پکار. راځو نن د مکمل د سکالپینګ سیریز تشریح کوو چې سکالپینګ باید څه ډول وکړو څه ډول مخې ته ورسره ولاړ شو. دا اپیسوډ موږ پر 3 لیکچرونه باندې ویشو 3 برخې باندې لومړنی دویم دریم نن اولنی دی او 2 برخې نورې پاتې دي په منظم ډول سره تشریح کوو چې باید په څه ډول سره کار وکړي او څه ډول مخې ته ولاړ شي او سکالپینګ څه ډول کېږي. صحیح ده. ښه نو راځو لومړنی ستا باید ډایرکشن یا ډیلی بایس باید ستا کلیر وي. هایر ټایم فریم بایس موږ ته کلیر باید چې وي چې په هایر ټایم فریم کې څه دي ډیلی بایس یا ویکلی H4 دا باید ستا ته مکمل کلیر وي د ټولو نه مخکې داسې نه چې ته راسې بس ډایرکټ په 1 منټ کې ټکه ټکه انټرنې واخلې په 5 منټ کې یا په M15 کې نو هغه بیا مسله ډېره ورانېږي. صحیح. ستا باید مکمل ډیلی بایس یا هایر ټایم فریم باید کلیر وي. پر ټایم فریم کې به ټریډ نه کوې د ځان لپاره به ټاکلی وخت لرې داسې نه چې سهار روزګار هم راځي په مارکیټ کې انټري کوې ماپښین غرمه ماخوستان هر ټایم بس ته انټري انخې پوزیشن اوپن کوې نه. پر ټایم فریم باندې موږ تفصیلا بحث کړی و چې ته باید په کوم وخت کې راسې مارکیټ ته کښېنې پر 2022 منټورشپ کې زه امید لرم چې ته هغه لیکچرونه کتلي وي که دې نه کتلي باید ویې ګورې ځکه ډېر مهم دي. ته باید د ځان لپاره ټاکلی وخت ولرې چې د ټاکلي وخت مطابق بیا به راځې او مارکیټ ته کښېنې او داسې به نه کوې چې فار ناحیه باندې فار سیټه باندې به ته مارکیټ ته داخلیږي او انټري کوې د ځان لپاره به ټاکلې ناحیه ټارګېټ ولرې چې کله مارکیټ دغه ناحیه ته راغلی بیا زه انټر کېږم په مارکیټ کې که چیرې نه راغلی زه نه انټر کېږم. دا اصول باید ته عملي کړې. راځو بل شارټ ټرم سکالپینګ. شارټ ټرم سکالپینګ چې موږ کوو نو موږ ته باید پی ډي ایچ او پی ډي لو پریویس ډے های او پریویس ډے لو باید موږ ټارګېټ کړو. مطلب ستا ډیلی بایس دی هایر ټایم یا ته مثلا بای سایډ ته کښېنې وګورې مارکیټ راغلی د پریویس ډے لو یې واخیستل اوس نو زه باید بای سایډ ته کښېنم یا مارکیټ راغلی پریویس ډے های یې واخیستی نور مارکیټ ورسره ریورسل کېږي لاندې راځي کله چې پریویس ډے های واخیستو سوز پریویس ډے لو ټارګېټ ته خو هغه به د لیکویډیټي په ټارګېټ کولو سره ګور هغه هم راځو تفصیلا تشریح کوو چې باید څه ډول مخې ته ورسره ولاړ شو. او بل موږ به ځان ته ډیلی بایز په ډیلی ټایم فریم کې باید معلوم وي. کله چې موږ ته ډیلی بایز کلیر شو د هغه څخه وروسته بیا موږ راځو H1 ته H1 ټایم فریم ته راکښته کېږو بیا انټري کوو دا چې څه ډول پوزیشن نیسو پر هغه باندې بحث کوو. صحیح ده. ښه دا زموږ سره درېدنی کینډلونه دي صحیح دا زموږ سره سوینګ لو او سوینګ های د سوینګ لو او سوینګ های باندې موږ بحث کړی و خو بیا هم لږ څه ډېر بیا درته تشریح کړم ځکه اوس مهم دی مخې ته راغلی اولنی کینډل دویمه کینډل درېیمه کینډل د دغه درېیمه کینډلې لو دا دې ته وایي زموږ سره سوینګ لو اول دوه درې د درو کینډلو ترمنځ چې د هرې کینډلې لو لاندې وه هغه زموږ سره راځي سوینګ لو او همدا ډول دا زموږ سره سوینګ های اول دوه درې د
د درو کینډلونو تر مابین چې کوم دا به ویک غټ و هغه زموږ سره ځي سوینګ های، سوینګ لو، سوینګ های. موږ د ډیلي بیاز هم معلومولی شو پر سوینګ لو او سوینګ های باندې. انشاءالله په د دغه منټورشپ څخه وروسته د سکالپینګ د سیریز څخه وروسته بیا به پر ډیلي بیانس باندې هم یو لیکچر واخلو. نو دا زموږ سره سو سوینګ های، دا زموږ سره سو سوینګ لو. موږ ډیلي بیاس پر سوینګ لو سوینګ های باندې هم معلومولی شو، سکالپینګ هم داسې باندې نیولی شو. دا هم په همدې تفصیل سره ګوره. دا زموږ سره سو سوینګ لو، دا زموږ سره سو سوینګ لو، اول دوه درې د دغو درو کینډلو تر مابین چې دغه راغله دا زموږ سره سو سوینګ لو د دې ویک چې رالاندې سو. په ډیلي بیاس کې ته چې کله د ډیلي ټایم فریم چې دی راخلاص کړي د ګوره دې ته فکر وکړه، مثلا د دې ناحیې څخه د دغه تر ویک لوړ کلوزینګ موږ ته راکول سوی دی. د دې تر ویک چې کله موږ ته لوړ کلوزینګ راکول سو، ستا په ذهن کې باید دا وي چې سبانۍ ورځ هم موږ سره اپ سایډ ته ځي، بای ته ځي. صحیح ګوره موږ سره جوړه سوې ده، خو د دغې تر ویک بیا موږ ته لوړ کلوزینګ نه دی راکول سوی، دا زموږ سره سو ډاون سایډ ته. همداسې ګوره زموږ سره دا کینډل سوله د دې ویک دا سو، دلته زموږ سره نوې هفته شروع سوې ده. د دغه بلې کینډلې تر ویک موږ ته بېلو کلوزینګ راکول سو، ستا په ذهن کې باید دا وي چې موږ سره سبانۍ ورځ چش کېږي بای سایډ ته ځي، یعنې بولش جوړېږي، بولش کینډل. همداسې دا موږ سره بولش کینډل جوړېږي داسې. ښه، اوس به راسو کوچني ټایم فریم ته، ګنټې والا ټایم فریم ته. دا زموږ سره ثابتې لیکوډیټیانې دي. صحیح ده. زموږ د سیریز هدف دا دی چې موږ څه ډول کولی شو سکالپینګ وکړو د ډیلي بیاس. اوس زه راځمه د غټ ټایم فریم څخه بیا وروسته راځو کوچني ټایم فریم ته، د کوچني څخه وروسته بیا موږ ورځې معلومو، پر ورځې باندې بیا چش کوو ټریډ کوو. ته کنفیوز کېږه مه چې موضوع بل طرف ته وځي، نه موضوع بل طرف ته ځي نه، زه فقط تا ته کلیر کوم. ګوره زموږ سره ثابتې لیکوډیټیان دي، دا لیکوډیټي ده، دا مارکیټ ځي هر لیکوډیټي ټارګیټ کوي. لیکوډیټي زموږ اساسو خوراک دی. که چېرې دلته لایف سټریک ولګو بیا دا ډبل راځي، ځکه دلته زموږ سره ورځ نه وه معلومه. زموږ سره ګوره دا زموږ سره یوه ورځ وه، یوه ورځ وه زموږ سره. سکالپینګ موږ دا ډول کوو چې د یوې ورځې مثلا نن ورځ موږ مارکیټ ته کښېناستلو، موږ د تېرې ورځې د حرکات په جریان سره موږ د نن ورځې پوزیشن نیولی سو. لکه څنګه چې موږ دلته بحث وکړي. ښه، ستا ډایرکشن باید کلیر وي او بخښه دلته نه، دلته ګوره شارټ سکالپینګ چې موږ باید پریویس ډے های او پریویس ډے لو د ځان لپاره مارک کړو. صحیح ده. د تېرو ورځو په های او لو سره بیا موږ په مارکیټ کې سټپ معلومولی سو. دا زموږ سره سو یوه ورځ، بله هم داسې ضبط شي، د یوې ورځې های د بلې ورځې لو. صحیح. اوس به دا ډول کوې، مثلا زموږ سره دغه ورځ شوله، د دې ورځې های او لو به د ځان لپاره مارک کوې. د دې ورځې های او لو چې د ځان لپاره مارک کوې، سبانۍ ورځ چې کله زموږ سره راځي دا باید په یو فیډري یا اوټي لیول کې باید د ټایپ شي. کله چې دی په اوټي لیول کې ټایپ شو، د هغه څخه وروسته بیا چیش کېږي موږ ورسره یو ځای کېږو د بای ډایرکشن لپاره. سیل ډایرکشن هم همداسې دی، سیم دی، فرق نه کوي. صرف دلته ما د بای مثال ورکړی، ته کولی شې سیل ته هم همدا ډول کښېنې. که چېرې دلته راسو وګورو، دا زموږ سره سوله سبانۍ ورځ، مطلب پرون ورځ. دا زموږ سره سوله د پرون ورځ په د سبا ورځ، نن ورځ چې کله مارکیټ ته موږ کښېنو، موږ د اوټي لیول یا فیب پلاټ کوو، های او لو. کله چې های او لو موږ پلاټ کړي، د هغه څخه وروسته بیا دی راځي یا اوټي لیول ته یا همداسې هغه نورو لیولونو ته، دوی چې په ته یا نه وي دې لیول ته راځي. کله چې دی دغه لیول ته راغلی،
موږ ورسره انټر کېږو د بای دپاره. که چېرې رانغلی شاید چې د دې کوریلیشن فیر شاید هغه دلته ورته راغلی وي پکې ټایپ سوی وي. که چېرې هغه نه وي راغلی نو بیا خو مسله ده، او که چېرې هغه ورته راغلی وي او بیا خو کوم مشکل نه لري، او که چېرې هغه نه وي ورته راغلی دی ورته راشي بیا خو بلکل ښه خبره ده. صحیح ده. نو موږ د تېرې ورځې پر یو لو باندې فی پلاټ کوو. کله چې دا اوټي لیول ته راغلی د هغه څخه وروسته موږ ورسره انټر کېږو او ځو د بای ډایرکشن خواته ورسره کښېنو. ښه پر دې باندې موږ لږ څه ډېر بحث وکړي. شاید چې ستا سره ډېر څه په خلاصوي او ډېر نه وي په خلاصوي. او نور دوه لیکچرونه زموږ څلور هم پاتې دي، پر هغه باندې هم په تفصیلا سره تشریح کوو. ته کنفیوز کېږه مه، او پر دې باندې لږ څه ډېر پریکټیس وکړه. که چېرې دې سر خلاصوي خو بلکل ښه خبره ده، که چېرې نه وي خلاصوي څه مسله څه پریشاني درته پیدا سوی وي بلکل کولی شئ کمنټ کړي. او انشاءالله د دې سریز مطابق دوه لیکچرونه نور هم لرو، په هغو کې به تا ته ښه تفصیلا په واضح ډول سره نور هم درته کلیر کېږي. صحیح ده.